نو افسوس به دا وکړو افسوس چې په ټوله اسلامي نړۍ کې عموما او د افغانستان په دې پاک وطن کې خصوصا من یو متبحر فقیه عالم نه لرو چې مرجع د علماء او د عوامو دي سي موضوع دقه ځای خراب شو داسې یو متبحر عالم داسې یو مفتی دا چې صاحب د اجتهاد دی وي اجتهاد فی المذهب دی فی الشرع دی نه وي اجتهاد فی المذهب دی نه وي خو مجتهد فی المسائل دی وي که دغه هم نه وي دا تمیز خاوند خو دی وي چې موږ ته تمیز وکړي چې دا قول راجح دی دا مرجوح دی ادله ورته معلوم وي او د دلایلو په رڼا کې قوت او ضعف د ادله معلوم کړي د اقوالو معلوم کړي داسې یو عالم موږ په ټول افغانستان کې نه لرو نو چې نه لرو مطلب څه شوه اثر یې څه دی اثر یې دغه دی چې موږ او تاسې تر اوسه په دې نه جوړېږو چې دا د موبایل عکسونه روا دي که ناروا بلکې یو متبحر عالم مو درلودلی او د ټولو مفتابهي عالم وای او خبره قول اخر وای او ټولو د هغه په علم او په دیانت او په هر څه باندې اتفاق لرلی بیا خو د اختلاف ځای نه وکړي دا چې اختلاف پاتې دی دا چې موږ اوس هم په دې فیسبوکونو کې ملا د ملا پسې لګیا دی یو ملا دور حدیث کې درس کړی دی بل ورپسې رد کوي بل بیا دا بل پسې رد کوي معلومه ده څه موږ متفق عالم نه لرو چې خبره یې داسې اتفاقي وي او ټول پرې راجمع سي آمنا وسلمنا نور بیا غلي وي بل شی پکې نه وي دا شی نه لرو چې کله نه لرو نو فرض کفایي را باندې پاتې دی او چې کله فرض کفایي پاتې وي ټول مسلمانان ګناهګار دي دا ټول علما ګناهګار دي دا ټول امارت ګناهګار دی دا ټول رؤسا ګناهګاران دي ولی کم شی چې په ملت باندې فرض کفایي دی هغه په امام باندې فرض عین دی دغه بریلیان هم وایي موږ احناف یو هم وایي موږ احناف یو پنجپیریان وایي هم موږ احناف یو دا نور دیوبندیان وایي هم موږ احناف یو حقانیان هم احناف دي مظهریان هم احناف دي دا ټول احناف 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 او د دغو ټولو احنافو د مولایانو مسلې که راجمع کې څومره ټکر دی په خپل منځ کې عجیبه نه ده بریلم احناف دي دیوبند هم احناف دي خپل منځ کې سره ورانه ده ولې خو متبحر عالم نه لري چې هغه دوی ترمنځ جامع عالم وي ټولې خبرې ومني مسلم عند الکل وي بیا مشکل جوړوي دغه شامل کلي دي علم الطب چې دا فرض کفایي دی فرض کفایي دی دا مقدمه شامی چې تاسې مطالعه کوي د طب علم دا فرض کفایي دی دا د نجارۍ علم دا د خټګرۍ علم دغه معماري دا صنایع دا ټول چې دا فرض دي فرض ولې د انسان ژوند دې پورې موقوفه دی انسان مدني طبع دی اجتماعي ژوند کوي او اجتماع د دې نه بغیر نشي کېدی و چې معمار نه وي معمار دا بلډینګ به څنګه جوړ شي نو اوس به دې واورو ته جلسه تا کوله څنګه چل به دې کوو که چېرته مستریان نه وای دا موټرې به څنګه وي دا خو ضرورتونه دي دا خو حالات نه وي ژوند به څنګه مخکې بیایي چې اقتصاد نه وي ژوند به څنګه مخکې بیایي دغه عصري علوم دا غیز د کول دا فرض کفایي دي دا مباح نه دي دا فرض کفایي دي دا فرض دي فرض او که چېرته د یوې جامعې ضرورت نه وي حل دا ګناهګار دي چې باید دغسې ډاکټران ولري چې د دې جامعې ضرورت ورباندې نظام د ذمواریو څخه ده چې دې ته باید کار وکړي دې ته باید امیر با د حضرت عمر رضی الله عنه احوال زده کوي هغه چې څنګه امارت کو دی به هم دغسې امارت کوي بیا به دا نظام چلیږي او که د حضرت عمر رضی الله عنه په شان باندې نه کوو بیا دا نظام نه چلیږي تفصیل ته نظم موضوع ډیره اوږده ده حضرت عمر او د هغه امارت او د هغه حالات د هر چاته معلوم او طالب او عالم به مو د ابو هریره اقتدا کوي چې حضرت ابي هریره رضی الله عنه څومره حریص په علم باندې څومره حریص